السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ملګرو، زه ډېر کوشش کوم چې د تاسو ټولو خلکو کمنټو لپاره مطلب چا کمنټونه کړي یو ورځ لایو راسم او تاسو ټولو ته دغه کمنټو جوابونه درکړم. خو که خیر و سبا به انشاءالله تعالی زه تاسو ته لایو درسم په یوټیوب کې. نو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو درښیم یو سړي کمنټ کړی و چې زما موبایل هینګ کیږي، د دې څه مسله ده. خو هغه ډېر کمنټونه وکړو او ما ته شخصي یو ټلیفون هم راغی زما په واتساپ باندې. نو ما وویل مال دې ته به دا ویډیو جوړه کړم او زه د یو سړي د کمنټو ویډیو هلته جوړوم څنګه چې غوښتنه زیاته سي. مطلب دا غوښتنه ډېرو خلکو ما چې وکړه، ځکه اوس دا ویډیو جوړوم. ملګرو، که تاسو موبایل هینګ کیږي یا جام کیږي نو ملګرو دا ویډیو تر اخره وګورئ چې تر ښایم دغه مسله څه شی ده. اوله غټه مسله دغه ده، ستاسو چې کله یو نټ چلوئ دلته تاسو هسټري هم راځي او نور شیان هم راځي. نو تاسو دلته هسټري ته ولاړ شئ. کله تاسو هسټري ډیلیټ کوئ نو دلته یو بل شی هم له هسټري سره خامخا ډیلیټ کړئ چې هغه بالکل موبایل جام کوي. نو که چیرې تاسو هسټري ډیلیټ کوله له هغه سره لازمي په دغه باندې هم کلیک وکړئ، دا کیشډ ایمیج اینډ فایلز. په دې باندې به ضرور تاسو ډیلیټ وکړئ. دا ډېر غټ مسله ده د موبایل د جام کېدا لپاره. کله چې تاسو موبایل ډیلیټ کوئ هسټري، دا به خامخا سره ډیلیټ کوئ. صحیح سو؟ دا یوه غټه مسله دغه ده. صحیح سو؟ او اوس بله مسله هم درښیم چې دا کیشډ بل په موبایل کې چیرې راځي دغه شی. زما نټ بند ده ځکه. نو ملګرو، له دغه چې تاسو پام وکړئ چې دا سیډنګیز هم لا وخت غواړي. مثلا دا یو وایرس رقم شی ده. کله تاسو نټ چلوئ دا شیان تاسو موبایل ته خپله راسي یو څو ام بي په حساب باندې، لا 10 ام بي، لا 60 ام بي، لا 10 ام بي. خو که هر څومره وو هغه دلته تاسو ته معلومیږي. ښه ملګرو، دغه بعد به تاسو دا کیشې ایمیج او شیان دلته دغه په سیټینګ هم یو ځای شته. ډېرو خلکو ته معلوم وي، چې چا ته نه وي معلوم هغه یې دلته وګورئ. دلته ستاسو لاړ شئ اپلیکیشن منیجمنټ ته به ولاړ شئ. د ډېرو موبایلو کې یعنې په سمسنګ کې به لیکلی اپلیکیشن منیجر، لا به بل شی لیکلی. دا زما اوپو موبایل کې اپلیکیشن منیجمنټ لیکلی ده. او دلته به تاسو ولاړ شئ انسټالډ اپلیکیشن، دا موږ کوم انسټال کړی دی اپلیکیشن یې. صحیح ده؟ هلته چې لاړ شئ چې تاسو اوس دلته یو یعنې اوس زه خلاص کړم مسینجر خلاص کړم. صحیح ده؟ دلته به خامخا دا کلیر کیشې، دا کیشې 32 ام بي تاسو وینئ جای نیولی ده. خو د دغه هېڅ فایده هم نشته، صرف زموږ جای نیولی او موبایل یې سلو کړی او موبایل د دې له وجه چې هینګ کیږي. نو داسې ملګرو چې دغه تاسو ډیلیټ کوئ څه پروا یې نشته، زه دا تاسو تر مخ ډیلیټ کوم، ډیلیټ سوه. صحیح سو؟ او که دا ضروري وای بیا به دا آپشن راکوی لکه دغسې راکوي، ولې هغه ضروري نه ده. په یو بټن باندې صرف کلیک کړه او ډیلیټ سو. دی وړ چې تاسو هغه اپلیکیشنو کې دا کیشې ډېر راځي چې په انټرنیټ باندې چلیږي، لکه فیسبوک چې په انټرنیټ چلیږي. فیسبوک والا اوس ما مخته ړنګې کړې، دغه دی دا 15 منټه مخکې ما ړنګې کړه. نو هغه شیانو کې دا ډېر راځي کوم شیان چې موږ په انټرنیټ باندې چلوو، او کوم شیان چې په انټرنیټ نه چلیږي هغه شیانو کې لږ راځي. صحیح ده؟ نو ملګرو، دا تاسو ګورئ ما خپله باندې ټول ړنګ کړي دي، باید دا تاسو هم ړنګ کړئ. دا موبایل ډېر سلو کوي. او اوس یو بل شی درښیم، دا شی خو به تاسو ټولو ته معلوم وي، خو کیدای سي چې یو 2 نفرو ته نه معلوم ول. دا شی هر څوک استعمالوي. ملګرو، کله چې تاسو اپلیکیشن خلاص کړي داسې ډول ډېر اپلیکیشن تاسو خلاص کړي نو ملګرو دا یوه غټه وجه دغه هم د خلک یې دومره مطلب سیریس نه اخلي. دغه هم غټه وجه ده چې تاسو یو اپلیکیشن وچلوئ هغه بیا کروس کوئ، داسې کروس کوئ، هغه دلته پرېښول ښه نه دي، ستاسو موبایل سلو کوي. تر څو یې کلوز نه کړئ تاسو چې بل اپلیکیشن ته ولاړ شئ هغه پات اپلیکیشن مې تر هغه چلیږي تر څو یې تاسو په خپله باندې کروس نه کړئ. نو ملګرو، زه چې ته ګوره یو اپلیکیشن دا خلاص کړم، د هغه بعد میسیج خلاص کړم، د هغه بعد فون خلاص کړم. صحیح ده؟ اوس ما پرېښول مګر چلیږي، د موبایل بیټرۍ هم خوري
او موبایل هم سلو کوي، د موبایل ریم هم نیولی ده او موبایل یعنی سلو کوي. تر څو یې دغه اپلیکیشن داسې ایسته نه کړي، دا ریم ته ګورې صحیح ده، دا اوس کته ما ریم لیکلی 1.55 GB اویلیبل ده صحیح ده.